د جنوبي وزیرستان عایشه تعلیمي زده کړې د خپل کلي څخه لرې وریا په ټانګ ضلع کې ترلاسه کوي. هغه وایي څلورم ټولګي پورې زده کړې په خپل کلي کې د هلکانو په یو سکول کې ترلاسه کړې او بیا د جنکو سکولونو د نشټوالي په وجه باقي تعلیمي زده کړې ترلاسه کېدو لپاره په ټانګ ضلع کې د خپل واده کړي خور کور کې میشته شوې ده. وایي اوس د شپږم ټولګي زده کوونکي ده خو زیاتوي دوی په سیمه کې نور هم جنکۍ دي چې د سکولونو د نشټوالي په وجه تعلیمي پروسه ودرېدلې. دلته د څلورم پر سبق ویلې او پانه بعد سبق نو هغه د وړ کې سره نو زه دلې راغله د خور کر پنډیجو اوس دلته سبق وایم هغه الته ما سره نور جنکۍ هوې هغه سبق پاتې شلې. د عایشه کله د ټانګ ضلع څخه نږدې 80 کیلومتر لرې لویدیځ جنوبي وزیرستان مرغبن سیمه کې دی. د سیمه وروستیو کښې تندروۍ سره مخامخ پاتې شوي او په کال 2009 کې د وسلوالو پر ضد په پراخه کچه سره پوځي عملیات هم ترسره شوي چې له امله سیمه ییز خلک خپل کورونه په پرېښولو مجبوره کړي وو. سیمه ییزو خلکو په خبره تر عملیاتو نه وړاندې په دې کلي کې 3 د هلکانو پرایمري سکولونه وو خو تر واپسې وروسته د جنکو یو بل سکول په کال 2014 کې په دې کلي کې جوړ کړی شوی. زیاتوي تر اوسه په دې سکول کې د جنکو تعلیمي زده کړو پروسه نه ده شروع کړې شوې او د جنکو د یوازینۍ سکول حکومت د تعلیمي زده کړو په ځای د حکومتي مرستو مرکز په توګه ځانګړی کړی چې پکې د حکومت لخوا سیمه ییزو خلکو د مرستو لپاره نوملیکنه کیږي. یو سیمه ییز مشر عبدالغفور اوویل د جنکو د سکولونو د نشټوالي په وجه په کلي کې په سلګاو شمیره ماشومې بې تعلیمه پاتې کیږي. 210 کورونه دي د مرغبان د آبادی په دې شپار کور شه 2 جنکې 3 جنکې دي وړو کې ماشومې دا مې یقین ده چې دا سکول چالو شي نر په غار چې فنکشن شي په غار باندې بادا د حکومت افسران دا د وطن کولو کوشش وکړي. مرغبان غوټه آبادی ده په دې کې یو د پرایمري سکول د زارم کوټ یا لکانو دی یو پرایمري سکول د الکانو بل یو د بار میډل سکول د الکانو په مرغبان شه 3 سکول نه د الکانو دي او جنکه دا یک سکول د خدا باندې. د جنوبي وزیرستان تعلیمي څانګې چارواکي مني چې د جنګونو او تندروۍ په وجه اوس هم په سیمه کې تعلیمي وضعیت پوره برابر نه دی. هغوی وایي د جنګونو کې وران شوي سکولونو کې نږدې 15% سکولونه بیرته فعال کړي شوي خو د خلکو آبادکارۍ په سکولونو کې د بنیادي اسانتیاو نشټوالی او زرنو سټاف لپاره په سیمه کې د هاسټلو کمی په وجه د سکولونه د غیر آبادۍ سره مخ دي. د جنوبي وزیرستان تعلیم څانګې مشر زیت الله وزیر اوویل مرغبان سکول د سټاف کمی سره مخ دی او په دې اړوند اعلی حکومتي چارواکو ته سفارشتنې لیږلې دي. 1999 نه چې کوم سکولونه جوړ شوي دي یا اپګریډ شوي دي هغه ایسینی نه کېدله ایسینی سفران سره څوره ټیکل شول خو هغه سره به کېدله نه. اوس چې کله موږ مرجر وشه الحمدلله اوس هغه سره موږ تقریبا 114 سکولې ایسینی هغه مشترک له 521 پوسټونه نور مو چې کومه ده هغه په چینل شي دي هغه کې دونی دي کنه نو هغه سکول ته ان شاء الله زر کی چې څنګه فاینانس مشته پوسټونه ریلیز کی هغه باندې به برتۍ طریقې کار مطابق برتی کیږي. د ملک حکومران ډلې پاکستان تحریک انصاف ګوند انتخابي کمپاین پر مهال خپل منشور کې ویلي و حکومت ترلاسه کېدو وروسته به تعلیم د دوی وړومبی ترجیح وي. د ګوند صوبایي حکومت ترجمان اجمل وزیر 13 میاشتې ډیوه سره په ځانګړې مرکه کې ویلي و د بې تعلیمۍ پر ضد مبارزه کوو او په دې اړوند مو ډېره سنجیده منصوببندي کړې ده. د هغه په خبره یوازې په قبایلي ضلعو کې تعلیمي پرمختګ لپاره بجټ کې 4 ارب روپۍ ځانګړې کړې شوې دي. د ډېر اسماعیل خان د جلکو ډیګري کالج نمبر 3 د سیاستو استاد او پی ایچ ډي ډاکټر پروفیسر روبینا بیټنی اوویل حکومت تعلیم ته هیڅ اهمیت نه ورکوي او زیاته کړه چې تعلیم لپاره کوم قوانین جوړوي په هغه عمل نه کوي. بیټنی جنکۍ د سکولونو د نشټوالي په وجه له تعلیم څخه پاتې کېدل یو لوی تاوان ګرځوي. زنانو په ایجوکیشن چې د موږ معاشرې چې ډېرې زیاتې مسلې دي او په اخ چې کومه د ټرایبل او بیکورډ ایریاز دي په دا چې یوه مسله د موږ ټریډیشن او کلچر هم ده. کلچر چې موږ خپلې پردې ته ډېره اهمیت ورکوو هغه نه علاوه چې کوم د جنډر انیکوالټیز ډېر زیات دي یعنی کې چې کوم د موږ هلکان دي هغو په تعلیم باندې خو موږ ډېره توجه ورکوو لیکن جنکو په تعلیم باندې موږ توجه نه ورکوو. پارلیمنٹ چې دا خبرې وهسي دغه دپاره مختلف قسم قوانین هم پارلیمنٹ نه پاس سي لیکن دغه چې کوم فیوډل لارډز دي که نه دغه خلک بیا امپلیمنټیشن ته نه ورکوي.
دا لاس خو جوړ سي لیکن لاز امپلیمنټیشن نه وي. وروستي کې پاکستان تعلیم څارنې غیر دولتي ادارې تعلیم او آگاهي کال 2019 په اړوند جاری کړی شي خپل راپورټ کې ویلي 18% ماشومان د سکولونو نه بهر دي او وايي هغه ماشومان چې د بیلابیلو لاملونو له کبله سکولونو پرې شي په دې کې د جنکو شمیره انتهایی زیاته ده. راپورټونه وايي په ځنګځپلي قبایلی ضلعو کې دغه شمیره بیا نږدې 100% ده. چرته کې چې جنکۍ یا سکولونه لري یا بیا د دوی په تعلیمي زده کړې ترلاسه کېدو کې فرسوده قبایلی روایت انتهایی غټ خنډ دی. څېړونکي وايي په قبایلی ضلعو کې د جنکو د سکولونو نه بهر پاتې کېدل د تیر شوي تور نظام ته وده ورکول دي. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټي وي.